د نن ورځې شپږ لنډ تازه او مهم خبرونه ښه راغلاست. هیله ده دا ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ سوله افغان یوټیوب چینل درسره د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. د امریکا د دفاع وزیر لوی دسټین تمه ښودلې ده چې طالبان به په خپله خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. اسټین په کویټ هیواد کې خبریالانو ته ویلي دي چې ښایي القاعده شبکه په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي، خو په خبره یې طالباني دې موضوع ته متوجه کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتو د سپټمبر د 11مې بریدونو د امریکا د ژوند تګلوری بدل کړ. 20 کاله مخکې د سپټمبر په 11مه په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لویې ودانۍ په واشنګټن ډي سي کې دفاع وزارت او څو نورو ځایونو د الوتکو په وسیله نښه شول. په ورته وخت کې امریکا هغه پروازونه د لنډ وخت لپاره ځنډولي چې په جرمني او قطر کې له امریکایي پوځي اډو څخه افغانان امریکا ته لیږدول. دغه افغانان له کابل څخه د تېښتې پر مهال دغو هیوادونو ته لیږدول شوي وو. د افغانستان د صنایعو او کانونو خوني مسؤلین وایي چې که د طالبانو لخوا د کورنیو صنایعو او تولید ملاتړ دوام وکړي، پانګوال حاضر دي چې په هیواد کې نوره پانګونه هم وکړي. پنجشیر کې د ملي اردو مخکینی افسر یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پنجشیر په اړه ځینې کډۍ د خپلو شخصي موخو لپاره ناوړه تبلیغات کوي چې ګویا په دغه ولایت کې طالبانو د خلکو پر وړاندې ظلم زور زیاتی پیل کړی چې هیڅ حقیقت نه لري. نوموړي ویلي د دروغو او توطیو وخت تیر دی، راځئ چې ټول د ورونو په څیر سوله کې ګډ ژوند وکړو. او اخیری خبر هم دا چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي دي چې په تیرو 3 ورځو کې قطري الوتکو له کابل څخه له 250 ډېر امریکایي بهرني او نور افغان وګړي وایستل، چې دا ښه او مثبت ګام و. نوموړي د طالبانو له همکارۍ او قطر له اسانتیاو برابرېدو مننه کړې او ویلي دي چې موږ باید د قطر له حکومت، اسلامي امارات او نورو سره په دې اړه خپله ښکیلتیا جاري وساتو. له تاسو مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ نو سوله افغان یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو له هر څه زر خبر شئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.